السلام علیکم. ستړي مه شئ. برېښنا په اونۍ کې څو مهمو مسایلو ته کتنه لرو. لوګر کې د نږدې 30 میلیونه ډالرو په ارزښت د برېښنا انرژۍ سترو پراختیایي پروژو چارو پرانیسته. د افغانستان برېښنا شرکت له لوري د برېښنا انرژۍ تولید پراختیا او ویش په هدف د محمد اغې ولسوالۍ کې د 40 میګاوټ لمریزې برېښنا تولید دستګاه او د 126 میګاوټ امپیر سب سټیشن جوړولو بنسټ ډبرې کېښودل شوې. د چارو پیل پرانیستي مراسمو کې د اقتصادي ماموریت سره مل لوړپوړو چارواکو هم ګډون درلود. رسنیو سره د افغانستان برېښنا شرکت د یو کلنو لاسته راوړنو راپور شریک شو. په دې تړاو جوړ شوي خبري کنفرانس کې چې د رسنیو استازو او مسؤلینو هم ګډون درلود، د یو کال په اوږدو کې د برېښنا کورنیو سرچینو اړوند پروژو چارو پیل، د ټول هیواد په کچه د شبکو پراختیا او اصلاح، د عوایدو راټولول، نویو پیرودونکو ته د ویشل شوي برېښنا او د وړاندې کېدونکو خدمتونو په اړه معلومات شریک شول. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس د ازبکستان هیواد سفیر سره د برېښنا پر پروژو خبرې وکړې. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ښاغلی ډاکټر عبدالباري عمر د خپل کار په دفتر کې د ازبکستان هیواد له سفیر ښاغلي اویبیک عثمانوف سره ولیدل او د برېښنا اړوند د لویو پراختیایي پروژو په اړه یې خبرې ورسره وکړې. ناسته کې د ګډو اړیکو د لا زیاتې پیاوړتیا او همکاریو پر دوام ټینګار وشو. د افغانستان برېښنا شرکت له لوري په میدان ښار کې د 1000 کیلو ولټ امپیر په ظرفیت ترانسفارمر نصب چارې بشپړې شوې. له دې سره 1000 نوي پیرودونکو ته د لومړي ځل لپاره د برېښنا لاسرسي اسانتیا برابره شوه. د ونې د چې ترانسفارمر نصب چارې د افغانستان برېښنا شرکت ته په نږدې 9 میلیونه افغانیو ټولیز لګښت تمام شوي.